مننه. وخت مو په خیر پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. نن سهار د ایران په وخت 10:04 د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې دوی نور داسې توغندي پیژندلې دي چې له ایران څخه اسرائیل ته توغول شوي وو. د حفا په بندر او د اسرائیل په شمالي سیمو کې د توغندیو د خبرتیا شپېلې وغږول شوې چې سلګونه زره خلک یې بیرته سرپناه او خوندي ځایونو ته واستول. د اسرائیل تلویزیوني چینل نو څو شېبې وړاندې د بالستیک توغندیو د مخنیوي سیسټمونه فعالېدل وښودل چې لږ تر لږه یو توغندۍ مخه یې نیولې او له هدف څخه یې منحرف کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سپای پاسداران ځواک ته نږدې د تصنیم خبري اژانس د معمول خلاف د توغندیو د برید هیڅ خبر نه دی خپور کړی او د اسرائیل راپور یې د دوی د ادعا تر سرلیک لاندې بیا خپره کړه. په ورته وخت کې د اسرائیل د دفاع وزیر ادعا وکړه چې اسلامي جمهوریت د اوربن سرغړونه کړې او له همدې امله پوځ ته امر شوی د تهران په زړه کې د رژیم د اهدافو په وړاندې د قوي بریدونو سره د اسلامي جمهوریت د اوربن سرغړونې ته قاطع ځواب ورکړي. مخکې د اسرائیل اردو ویلي و اوربن نافذ دی او په ایران کې د خپلو عملیاتو ټول اهداف په بشپړه توګه ترلاسه کړي دي. د اسرائیل اردو ویلي و د زمریانو د تلو تر نامه لاندې د خپلو عملیاتو ټول اهداف یې ترلاسه کړي او د هر ډول ممکن تحول په وړاندې که په راتلونکي څو شیبو کې پیښ شي د دفاع او برید لپاره چمتوالی لري او اماده دي د اوربن هر ډول ماتولو ته په سرعت ځواب ووایي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل رسنیو کې خپل وروستی پیغام کې ولیکل چې اوربن نافذ شوی دی او له ایران او اسرائیل یې وغوښتل چې مات یې نه کړي. تهران تر اوسه کومه رسمي اعلامیه نه ده صادره کړې او د ایران لخوا د اوربن جزئیات هم تر اوسه نه دي اعلان شوي. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي نن ګیز مهال په ایکس شبکه کې خپل یو پوسټ کې ولیکل اوس مهال د اوربن یا د پوځي عملیاتو درولو کوم توافق نشته خو که چیرې د اسرائیل رژیم خپل تیری ودروي نو موږ هم د ځوابي بریدونو د ادامې نیت نه لرو. بلخوا د جرمني صدراعظم نن سه شنبه په ایکس ټولنیزه شبکه کې خپل یو پیغام کې د امریکا د ولسمشر لخوا ایران او اسرائیل ته د اوربن د شوي وړاندیز هرکلی وکړ او له دواړو هیوادونو یې وغوښتل چې په اوربن ودرېږي. فریدریش مرتس ولیکل که چیرې دغه اوربن د ایران په اټومي تاسیساتو د متحده ایالاتو له پرې کوونکو بریدونو وروسته بریالی وي نو دا د یو ښه تحول دی. د آلمان صدراعظم زیاته کړه چې د ناټو د غونډې په څنډه کې د وضعیت د ثبات په لارو چارو له امریکایي او اروپایي متحدینو سره خبرې کوي.